د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د دې سات خبرې ټولګي ته طالبان وايي 3 میلیونه پاسپورتونه چاپوي د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسین اخوند په مشرۍ کابینې د 3 میلیونه پاسپورتونو چاپولو طرحه تصویب کړې ده د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه د خبرګولي په 25مه په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې 13 ورځ د کابینې غونډه کې په دې اړه بحثونه وشول په دغه اعلامیه کې راغلي کابینې د غراض د خلکو ستونزو د حل لپاره د 3 میلیونه پاسپورتونو او اړین لمینیشن د چاپ په اړه د مالیې وزارت غوښتنې له کافي غور او بحث وروسته تصویب کړي پر همدې مهال د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مولوي عبدالحکیم حمیدي نن چهارشنبه د پاسپورت کتابچو خلاصېدو په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې له دغه ریاست سره په کافي اندازه د پاسپورت کتابچې موجودې دي نوموړي یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین ثبت نام وکړي پاسپورتونه نه دي خلاص شوي پاسپورت زموږ سره الحمدلله ذخیره پرته ده پاکستانی پوز د عمران خان خبره دروغ وګڼله د امریکا له لوري د پاکستان ضد دسیسو ادعاوې دروغ دي د پاکستان پوز یو ځل بیا د پاکستان پر ضد د دسیسو خبره په کلکه رد کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان پر ضد د امریکا لخوا هیڅ ډول سازش نه دی شوی او نه په دې اړه تر اوسه کوم ثبوت ترلاسه شوی دی د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان چې تر یو لړ سختو جنجالونو د پارلمان له لوري بېواکه کړی شو په تکرار سره تور لګوي چې د هغه پر ضد امریکا دسیسه جوړه کړې وه نوموړي پرون د پاکستان پر واکمنانو توندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې اوسني واکمنان د امریکا مزدوران دي د پاکستانی پوز ویان بابر افتخار بیا په یوه تازه مرکه کې هغه ادعاوې رد کړي دي چې ګوند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت پر وړاندې امریکا دسیسه جوړه کړې ده حامد کرزی وایي له احتیاج او اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لار زده کړې دي پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې له احتیاج او اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لار زده کړې دي نوموړي د افغانستان پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني علماو له 8 ټولګي نه تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو مقرره غوښتنه کړې ده چې په دوام یې دا ځل د بادغیس علماو اسلامي امارت څخه د نجونو د ښوونځیو دوباره پرانیستل غوښتي دي پخواني ولسمشر په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کړی او د افغانستان اسلامي امارت څخه یې غوښتنه کړې چې د افغان ولس ځانګړې توګه د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي د نورستان نورګرام او ننګرهار هسکې مینې ځنګلونو کې اور لګېدلی دی راپورونه وایي چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی پر دې سربیره د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم د اور لګېدنې خبر ورکړل شوی دی خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي امان الله رسنیو ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بیا بل شوی دی چې د سیمې خلک یې د وژلو هڅه کوي هغه ویلي چې په لومړي سر کې 100 ځوانان د اور وژلو ته ورغلي وو خو د اور د ډیر شدت له کبله یې په مهارولو نه دي بریالي شوي هغه ویلي چې اوس د اور لګېدنې سیمې ته نور خلک هم ورغلي او هڅې روانې دي چې اور مړ کړي دا په تېرو 2 اونیو کې 3م ځل دی چې د دې سیمې په ځنګلونو کې اور لګېږي د بخښنې نړیوال سازمان وايي طالبان د رسنیو خاموشولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي د بخښنې نړیوال سازمان د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي نیول کېدو ته په اشارې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د ځپلو لپاره دی د مې میاشتې په 28مه د ښاغلي حقیقي له یوټیوب چینل څخه یوه ویډیو خپره شوه چې په هغه کې د غلام سخي په نوم د هغه یو همکار چې ادعا کېږي مخکې په نشهیي موادو روږ دی او اوس هم له رواني ناروغۍ څخه کړېږي په ښکاره د قرآن کریم آیات د سندرې په ډول وایي او هم ورسره ګډه کوي تر هغه 2 ورځې وروسته اجمل حقیقي او غلام سخي په یو ویډیو کې ښکاره شول او د خپلو همکارانو د چلند په اړه د بخښنې غوښتلو ترڅنګ یې دغه عمل د هغوی تېروتنه وبلله او ویل چې دغه لویه تېروتنه بیا نه تکراریږي د طالبانو د استخباراتو اداره وايي افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه ځینې همکاران یې اسلامي مقدسات د سپکاوي په تور نیولي ښاغلي حقیقي د لباسونو موډلینګ کاوه چې دا مهال په یوټیوب کې په خپل نوم چینل هم لري چې په بېلابېلو ټولنیزو او تفریحي مسایلو خپرونې کوي امریکا له افغانستان د تخلیې په بهیر کې د ترهګرۍ په تړاو محدودیتونه کموي د امریکا دولت اعلان کړی چې له افغانستان د ایستلو په شرایطو برابرو کسانو د دوسیې په څېړلو کې د ترهګرۍ په تړاو محدودیتونه کموي CNN ټلویزیون شبکې چهارشنبه د جون پر 15مه راپور ورکړی چې د امریکا د کورنیو امنیت وزارت ویلي چې
د دغه هیواد دولت د ترهګریزو دوسیو په تړاو د ځینو مواردو د کمولو په حال کې دی تر څو وکولی شي له افغانستانه د زیانمنونکو کسانو د راایستلو بهیر چټک کړي. د کډوالو د وکیلانو ملاتړ هم له جو بایډن څخه غوښتي چې دا شان شرایط د هغو افغانانو ته په پام کې ونیسي چې له امریکا سره یې مرسته کړې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشردوستانه مرستو پسې دي. د CNN په خپرل شوي راپور کې ویل شوي چې هغه ښوونکي، ډاکټران، انجینران او نور افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره د ماموریت پر مهال مرسته کړې ده باید تر ملاتړ لاندې واوسي. د پنجشیر لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو ځایي چارواکو ویلي چې د دې ولایت لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ځایي چارواکو په وینا د پنجشیر د لویې لارې په اوږدو کې د خنج ولسوالۍ په پیشغور سیمه کې غر ښویېدلی چې لویه لاره ورسره تړل شوې ده. طالب چارواکو ویلي چې د لویې لارې د خلاصولو لپاره سیمې ته مرستندویه ځواکونه رسېدلي او د لارې د بیرته پرانیستو هڅې روانې دي. چارواکو د غر ښویېدو له کبله د کوم ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکړی. له دې سره د غر ښویېدو دلیل هم تر اوسه نه دی روښانه شوی. زیلینسکي وایي لویدیځ باید پوځي مرستې تر دې ډېرې ونه ځنډوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي سرتېري یې چې د هیواد په ختیځ کې د روسي یرغل پر وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې د لویدیځو متحدینو پوځي مرستو ته شیبې شماري چې دردونکي تلفات لري. هغه پرون شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد پرمختللي سیستم ته بیړنۍ اړتیا لري او متحدین یې په دې برخه کې ځنډ ته توجه نشي موندلی. هغه پرون شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد پرمختللي سیستم ته بیړنۍ اړتیا لري او متحدین یې په دې برخه کې ځنډ ته توجیه نشي موندلی. په ورته مهال د ناټو عمومي منشي یانس سټولنبرګ هم پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د روسي یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره د اوکراین ته ژر تر ژره درنې وسلې ورکړي. سټولنبرګ دا غوښتنه پرون په هاګ کې د ناټو د 7 اروپایي هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته یو خبري کنفرانس ته په وینا کې تکرار کړه. په ورته مهال ټاکل شوي چې نن د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن په مشرۍ د 50 هیوادونو د نظامي چارواکو یوه غونډه وشي چې پکې به له اوکراین سره د نظامي مرستو ژمنه وشي. امریکا روسیې ته د تیلو د پیسو پر ورکړې د بندیزونو معافیت تمدید کړ. امریکا د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې روسیې ته د تیلو د پیسو ورکړه له بندیزونو معاف کړه. چارواکو ویلي د دې معافیت موخه یې دا ده چې نړیوال د روسیې پر تیلو د تکیې د کمولو لپاره کافي وخت ولري. د روسیې نفتي توکي پخوا هم له بندیزونو معاف شوي وو خو د دې استثنا موده د روانې جون میاشتې په 24مه نیټه پای ته رسیدونکې ده. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د استثنا په غځېدو سره به د روسیې پر نفتو د امریکا مقررات او د اروپایي ټولنې بندیزونه په همغږي ډول پلي شي. تر دې وړاندې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر خامو نفتو د بندیزونو 6 بستې تایید کړې وي خو د هنګري د مخالفت له کبله یې دغه هیواد ته د نلکې له لارې د ګازو لیږد مستثنا کړ. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا بلې ټولګې ښې چارې د خدای په امان.